बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन به مونږ خبره کوو د ډیبټ کارت او کریډټ کارت حواله سره دوه قسمه کارتونه به تاسو لیدلي بار دا نوم به تاسو اورېدلی ډیبټ کارت او کریډټ کارت په دې دواړو کې فرق څه دی ډېر زیات سمپل او اسان الفاظو کې درته هم ګوره دی خو ډیبټ کارت هغه کارت ته وایي کله چې تا په بینک کې پیسې کېښودې ته بیا په ATM باندې پیسې راخلې یا ته آنلاین استعمالوې دا کارت که په هر ځای کې دا کارت ته استعمالوې او بیلنس ستا چې په بینک کې کومې پیسې پرتې د هغې اکاونټ نه پیسې کټ کېږي مطلب دا دی چې ته مخکې په بینک کې پیسې داخلې کړې او بیا چې ته په دې کارت باندې ته د کارت استعمالوې په هر ځای کې ستا د بینک اکاونټ نه به څه کټ کېږي پیسې به کټ کېږي ته ډیبټ کارت دویم قسم کارت زموږ سره کریډټ کارت دی کریډټ کارت مطلب دا دی چې که ته دا کارت په ATM باندې استعمالوې یا ته آنلاین استعمالوې که په هر ځای کې استعمالوې دا کریډټ کارت دا به ستا د بینک نه پیسې نه کټ کېږي ستا بینک کې به که پیسې وي او که نه د هغې سره دې تعلق نشته کریډټ کارت مطلب دا دی چې ته به کارت استعمالوې دا به داسې لکه ته چې د بینک نه قرضه اخلې دا پیسې به په تا پسې جمع کېږي او په اخره کې بیا به تا پسې میاشت په اخره کې بیل راځي خو داسې نه چې ته په خپلې مرضۍ 15 کروړه او 6 کروړه او 1 لک او 2 لک خپلې مرضۍ څومره بیلنس چې ته استعمالوې ځان استعمالوه د هر شي خپل لیمټ ته چې کله اکاونټ جوړې هغو ته به تا خپل بزنس وغیره هر څه ډاکومنټ جمع کړې د هغې مطابق به تا ته خپل لیمټ درکړي 1 لک روپۍ لیمټ دی 2 لکه دی 15 لکه دی 10 لکه 1 کروړ روپۍ دی د هغې خپل لیمټ د کریډټ کارت به تا داسې درکړي یو خاص لیمټ به درکړي نو هغه په شان به ته خرڅ کړې او د میاشتې په اخره کې بیا ورکړې مطلب څه شو ډیبټ کارت ستا د بینک پیسې دي کوم چې تا په اکاونټ کې جمع کړي د هغې نه به کټ کېږي او کریډټ کارت مطلب دا چې تا له به بینک قرض درکوي ته پیسې استعمالوې او په اخر کې به د هغې بل بیا څه کې جمع کړې دا په دې دواړو کې فرق و الله حافظ